عزتمند تاسو ته پته شته چې په اسلامي تاریخ کې یو داسې حکمران تیر شوی دی چې د هغه 15 فیصلې داسې وي چې هغه صرف په اسلامي ریاست باندې نه بلکې دنیا چې څومره ریاستونو په هغه ټولې ډېر غټ اثر لړ کړی دی. عزتمندو هغه فیصلې څه شی وي او چا کړی وي؟ راځي عزتمندو هغه فیصلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کړی وي. کومې فیصلې کړی وي؟ عزتمندو په هغه کې د ټول اولنې فیصلې دا کړی و چې اسلامی کلندر یې ایجاد کړلو. اسلامی کلندر د لپاره ضرورت پیښ شولو چې دا خطوط به کله تلل، یعنی خط چې ورته وي پیغام، دا به لیکل کېدل یو ځای نه بل ځای ته بدلل. خو دې کې به مشکلات دا و چې دا خط د کم وخت دی، یعنی دغه مشکلات وو چې دا خط مخکینی دی که وروستنی دی. نو دغه مشکلات په بنا باندې حضرت عمر رضی الله عنه فیصله وکړه، ټول مسلمانان یې راجمع کړل، خپل ملګري صحابه کرامو نه مشوره واغشتله چې اسلامی کلندر ایجادول غواړي. نو ټول صحابه په هغه باندې ذهن کولاو شلو. بیا عمر رضی الله عنه فیصله وکړه چې تاریخ به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت نه شروع کو او تر نن تاریخ پورې چې څومره د اسلامی تاریخ لیکل کېږي هجری چې ورته ویل کېږي، نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت نه پس د تاریخ شروع شوی دی او تر نن تاریخ پورې مسلمانان په دې باندې عمل کوي او څومره چې دینی طبقات دي هغه دغه اسلامی تاریخ لیکي په خپل اسلامی کتبو کې او دغه شان د پیغاماتو کې او په هر څه کې اسلامی تاریخ لیکي. دویمه فیصله حضرت عمر رضی الله عنه چې کړې وه هغه د بیت المال نظام جوړول والا وه. نو بیت المال یو داسې نظام یې جوړ کړلو چې د هغې څومره معاملات ول هغه به ډېر ښایسته طریقې سره لیکل کېدل او په هغې کې به څومره زکات راتله، څومره صدقات به راتله، ټول هر څه به ښایسته طریقې سره لیکل کېدل. خو بیا به دا صرف راغونډېدل نه بلکې مستحق ته به په ډېر بهترین انداز سره رسېدل هم، یعنی مستحق ته به د هغه حق رسولی کېدلو. دا د بیت المال یو نظام ډېر بهترین طریقې سره حضرت عمر رضی الله عنه جوړ کړو. درېمه فیصله چې حضرت عمر رضی الله عنه کومه کړې وه هغه دا وه چې یو عدالتي نظام به جوړ کړو. عدالتي نظام صرف جوړول نه چې په هغې کې یو قاضي مقرر شي او بیا د هغه خپل مطابق فیصلې کوي. نه عزتمندو هر قاضي ته دا هدایات جاری کړل چې تاسو به د حق او د انصاف مطابق فیصلې کوئ، که غریب وي که مالدار وي، که یو خادم وي او که مالک وي، که غلام وي او که آقا وي، د ټولو دپاره به یو شان نظام وي، یعنی عدل او انصاف سره به فیصله کوئ. نو بیا څه وشول چې هغه عدالت دومره عام شولو چې په چا جرت به نه کېدلو چې یو کس ظلم وکړي، ځکه چې بیا به دا قانون نه نشو بچ کېدلی. قانون نه بچ کېدل ناممکن ول. د چا په دور کې؟ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې. څلورمه فیصله چې کومه کړې وه هغه دا و چې اسلامی سلطنت یې په صوبو کې تقسیم کړلو، یعنی څنګه چې یو صوبه وي بیا بله بیا درې څلورمه دغه شانتې مختلف صوبې جوړې کړلې او په هره صوبه کې یو یو گورنر مقرر کړلو. خو بیا صرف مقرر کړی نه و چې همدغه شانتې پرېښی چې بس دې کې څه کوئ کوئ، بلکې د هر یو گورنر یې احتساب کړی و. هر چا پسې خپل خپل کسان او خپل یو تحقیق به کولو چې دا گورنر خو چرته ظلم نه کوي. او پنځمه فیصله دا کړې وه عزتمندو چې په خپله باندې به د شپې ګرځېدلو، ګشت به کولو په کوڅو کې، د خلکو حالات به معلومول، چرته غریب اوږې ورانه اوده نه شي، چرته یو کس په تکلیف کې رانه پاتې نه شي او شپه رانه په تکلیف کې تیره نه کړي.
د چا خو ضرورت نشته او چې زه د هغه ضرورت پوره یو ریاست چې جوړیږي دا صرف په طاقت باندې نه جوړیږي بلکې په عدل سره په دیانتدارۍ سره په خدمت خلق سره او د الله یره چې په زړه کې وي نو بیا یو مضبوط ریاست جوړیږي د هغه نه نو الله پاک دې وکړي چې زمونږ په مسلمانانو حکمرانانو کې هم عدل انصاف دیانت دا ټول د الله یره په زړه کې راشي او الله دې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي الله دې موږ ټول نیکان کړي